أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. دا سورة بقره دا ولسم آیتنا ترشلم آیت پوری با انشاءاللہ نن درس وړاندې کیږي. په مخکینو آیتونو کې د اتم آیت نا تر 14 آیت پورې د منافقانو ظاهری علامات بیان شو، ښکاره علامات بیان شو. یو علامه پکې داوا چې دیو دعوه د ایمان کوي، خو په حقیقت کې په دیو کې ایمان نشته. دیو غواړي چې په دې ظاهري ایمان باندې الله ته او د الله رسول ته او مؤمنانو ته دوکه ورکي او د هغوی د نفرت نه او د کینې او د حسد نه خپل ځان وژغوري یا د هغې دغه قانوني گرفت نه او د نیوکې نه ځان وساتي. نو دیو ځکه د ایمان دعوه کوي په ښکاره باندې. بله علامه دا وه چې دیو په ځمکه کې فساد خوري، کفر، بېدیني، نفاق، عناد او د ګناهونو دپاره کار کوي او بیا ځان ته ښه خلک هم وایي. دا علامه ذکر شو. او بل علامه دا ذکر شو چې دیو مخلص مسلمانانو ته کوم خلک چې د الله د دین دپاره قرباني ورکوي هغو ته د بیاقلو او د کم عقلانو ګمان کوي. او بل علامه دا ذکر شو چې مسلمانانو ته چې راشي نو د ایمان دعوه کوي، خو چې کله د خپلو سردارانو او د خپلو مشرانو سره یو ځای شي نو هلته بیا زړونه د هغو سره دي. نو دا هغه ظاهري علامات ذکر شو د منافقانو. اوس الله متعال په دوو مثالونو کې د دیو هغه داخلي حالت بیانوي چې منافق سړی په زړه کې او په نفس کې دننه د کوم شک سره، د کوم تردد سره، د کوم حیرانتیا سره، د کوم کشمکش سره چې اختی او د هر وخت کې د خپل ضمیر سره په جنگي، د خپل وجدان سره په جنگي، د خپل عقل سره په جنگي. نو دغه داخلي کیفیت چې ده دا الله تعالی په دوو مثالونو کې بیانوي. منافقان چې دي دا دو مثالونه د دو قسم منافقانو دي. یو هغه منافق ده چې هغه مخلص منافق ده، خالص، بس سم کافر ده، په الله تعالی باندې هیڅ قسم ایمان نه لري، د الله په پیغمبرانو او په کتابونو باندې ایمان نه لري، کافر ده په زړه کې پورا عنادي. خو خلق لره دوکي ورکولو د پاره
کله ایمان ښکاره کی نو الله تعالی به داغه مثال بیان کی. او دوهم هغه منافق ده چې هغه متردد ده، شکی ده چې یاره دا خبره به حق که دا به حق نه، چې کله ورته لږ په اسلام کې لږه ښېګړه ښکاره شي، لږه اساني ورته ښکاره شي نو بیا روان شي، خو چې کله ورته بیا لږ تکلیف ورسیږي نو بس بیا ودرېږي. نو دا داسې متردد ده. نو د اولني مثال چې الله تعالی بیانوي د هغې خلاصه دا ده چې یو سړی دی او هغه اور بل کی او د اور ګیر چاپیره چې دی رڼا شي، نو دته دا تمه پیدا شي چې ځکه خیر نو اوس خو رڼا شوه، رڼا شي، نو بس په دې کې دا رڼا مړه شي او د په تیارو کې پاتې شي. نو دا منافق هم ظاهري د ایمان دعوه خو کوي، نو د ظاهري د ایمان دعوې د وجې نه کله کله د مخې ته رڼا شي، خو نور خو په زړه کې کفر دی، نو چې کله هغه کفر دی کوي نو د ده زړه بیا تیار شي. یا دا چې په دنیا کې خدای د مسلمانانو سره روان دی، نه حکم خو د مسلمان دی که نه، ځکه چې د مسلمانانو غوندې ظاهري ژوند لري، کیدای شي چې دته دغه اسلام هغه ظاهري څه مفاد هم ورسیږي، د اسلام په شان د مسلمانانو په شان معامله او چلن هم ورسره وشي، خو چې کله دی مړ شي نو هغه هر څه برباد شي. ځکه برباد شي چې د آخرت د کامیابۍ دارومدار چې دی هغه په خوله باندې نه دی، بلکې هغه د زړه په تصدیق باندې دی. او بل خبره به انشاءالله بله توجیه به هم بیا په وروسته وکړو. او دا کم چې متردد او شکی دی نو د دې دپاره الله داسې مثال بیانوي لکه اسمان نه چې اوبه راورېږي، باران راورېږي او په دې باران کې تیارې مي، ځکه چې ورځ ډېره ګوره تکه توره تیارۍ، او بیا د دې تیارې سره سره کله برېښنا م وشي، رڼا وشي، او هلته ګړز ګړوز هم پکې تندرونه هم پکې وي، نو دی چې کله رڼا شي نو لږ پکې روان شي، او چې کله بیا تیاره شي نو بیا ودرېږي. نو دغه شان دا شکی منافق هم دی چې کله ورته په اسلام کې مصلحت ښکاره شي نو روان شي د مسلمانانو په جمع کې، او چې کله بیا تکلیفونه راشي نو بیا ودرېږي. نو دا مثال به الله تعالی بیانوي. نو اول مثال مثلهم، حال د دې منافقانو یا مثال د دې منافقانو او د پیغمبر، دا یو توجیه دا ده چې مثلهم کې دا هم ضمیر چې ده په دې کې هم دا منافقان شامل دي او هم د دوی هغه دعوتګر او داعی پیغمبر ده. مثلهم د دوی حالت، د دوی مثال او د پیغمبر مثال، کمثل الذی، پشان د هغه سړي ده، یعنی د پیغمبر په دیو کې د پیغمبر مثال چې ده د هغه سړي ده، استوقده چې بلکی، وقود چې ده د سون مواد ته وایي، وقود هغه موادو ته ویل کېږي چې هغه سوځي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره یا ګاز، دې ته وقود ویل کېږي. یا مثلا پټرول چې دی، نفت، هغې ته وقود وایي، وقود السیارات، د موټرو د سون مواد. نو دلته د استوقده معنا ده بلکی، نارن اور، اور بلک، اور چا بلک؟ پیغمبر بلک. اور نه څه مراد ده؟ مقصد ده دعوت د اسلام خبره، نو هغه خلکو ته رڼا کوي. فلما هر کله اضاءت چې رڼا کی دا اور، اضاءت چې روښانه کی دا اور، ما هغه ساحه حوله چې د ده نه چاپېری، د دې پیغمبر نه چې چاپېره کومه ساحه وه دا روښانه شوه. نو په دې کې خو د منافقانو ته هم رڼایي کېده چې دوی د هغې نه استفاده کړی وی او د دې نه ګټه پورته کړی وی او په حق باندې مسلمانان شوی وی، خو دوی دا کار ونه کړ. چې وی نه کړ نو ذهب الله، ختم کړه الله، بوتله الله، ورکه کړه الله، بنورهم رڼا د دوی، د دوی رڼا یې ورکه کړه. څنګه یې ورکه کړه؟ ځکه یې ورکه کړه چې دوی د دغې رڼا نه استفاده ونه کړه، چې ګټه ترې ونه کړه، نو د دوی د زړه هغه رڼا چې ده هغه دوی ته ور ونه رسېده. وترکهم، او دوی یې پرېښودل، فی ظلمات، په تیارو کې، لا یبصرون، چې هیڅ نه ویني. ځکه چې د کله د ایمان رڼا قبول نه کی
او الله تعالی چې دیو ته د هدایت کوم رڼا را لېږلې وو د هغې نه استفاده ونه کړه او عناد یې وکړه او ضد یې وکړه نو الله متعال د دیو زړونو ته د ایمان رڼا ښکته نه کړه او همداسې په تیارو کې پاتې شو. ایمان چې دی اسلام چې دی هغه د انسان په زړه کې رڼا پیدا کوي نور پکې پیدا کوي چې بیا په هغې باندې هغه څه لیدی شي چې هغه منافق او کافر لیدلی نشي. نو دا یو معنا شوه. بله معنا ځینې علماو لکه امام ابن کثیر هم دا خبره تایید کړې ده چې د دې نه دا واضحه کېږي چې د منافقانو اول ایمان راوړی بیا وروسته دیو مرتد شو نو د دیو مثال دغه چا شو لکه سړی چې اول اور بل کې رڼا شي او بیا هغه اور ختم شو په تیاره کې پاتې شي. نو دې ظالمانو خو اول ایمان راوړ په پیغمبر باندې خو چې کله دیو وکتل چې د دې ایمان کې د دیو مصلحت نشته د دیو پکې خیر نشته نو بس د زړه نه کافر شو. چې د زړه نه کافر شو نو همداسې په تیارو کې تر آخره پورې پاتې شو. دا عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د مدینه منورې په سردارانو کې د اوس مشرو نو د نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې مدینې ته د هجرت نه مخکې چې نبی علیه السلام هجرت نو کړی د خلکو په خپل منځ کې ډېر جنګونه کړي خو آخر کې صلح وشوه او فیصله په دې باندې وشوه چې موږ به دا عبدالله ابن ابی په خپل ځای باندې باچا ټاکو او د هغې دپاره تاج هم جوړ شوی نو چې کله نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړه او هلته اسلامي دولت جوړ شو نو هلته خو بیا د بل چا د باچایي گنجایش نه و که نه هلته خو د پیغمبر په مقابله کې بیا بل څوک واکمن کېدی نه شه نو واکمني خو اتومات پیغمبر ته ورغله. نو دا سړی چې دی اولی هم هغه د پیغمبر د اتباع دعوه کوله خو چې کله دی پوه شو چې زما هغه باچایي په خطر کې شو باچایي خو ده ته ورله نو بیا یې حقیقي کفر شروع صمون کاڼه دي صمون اصم کون ته وایي هغه چاته وایي چې هغه خبره ناوري نو صمون دا جمع شوه کاڼه دي. بکمون اب کم هغه چاته وایي چې هغه ګونګي خبره نشي کولی نو بکمون ګونګیان دي. عمیون اعما ړوند ته وایي چې څه نه ویني نو عمیون دا جمع شوه ړانده دي. صمون دیو کاڼه دي د حق د منلو یا حق ته د لارښوونې درې وسیلې دي. یا دا ده چې یو سړی چې دی څه واوري او د بل چا نه ځان پوهې کي یا دا ده چې یو څه ووایي نو په هغه ویلو کې د خیر شي او یا دا ده چې یو څه ویني. نو الله متعال وایي چې دا عنادیان او زدیان چې دیو د خپل ضد او د عناد د وجې نه د اسلام د رڼا نه ګټه پورته نه کړه نو دا د هغه چا په شان شو چې ام ګونګي ام کونی او ام ړوندي نو دیو کاڼه دي د حق د اورېدو نه داسې نه ده چې رښتیا کاڼه دي یعنی دیو داسې دي لکه کاڼه لکه کون چې هېڅ خبره نه اوري نو دا منافقان هم د حق خبره نه اوري وایي وري خو مني نه نو اورېدل څه فایده کوي نو دا کاڼه دي ځکه چې حق نه اوري په حق باندې ځان پوهی کوي نه مني او ګونګیان دي د حق خبره ورته معلومه شوه خو بیا د حق خبره کوي نه اخرس شیطان شي یو سړی ته چې حق معلوم شي او بیا د حق خبره نه کوي او د حق نه دفاع نه کوي نو دی داسې دی لکه دی چې ګونګی کله چې درته حق معلوم شو نو حق کاره کوه. عمیون ړانده دي ځکه چې ړون څه نه ویني نو دا ظالمان هر څه ویني خو د هغې نه ګټه نه پورته کوي چې ګټه ترې نه پورته کوي نو د داسې شو لکه ړوند چې فهم نو دوی لا يرجعون نرا ګرځي حق ته ځکه دی عنادي دی دی زدي دی او الله متعال عنادي او زدي ته
لارښوونه نه کوي. لارښوونه هغه چاته کیږي چې هغه کې طلب ادب پکې، هغه ته الله متعال هدایت کوي، لارښوونه ورته کوي. چا کې چې دا شی نه او خپل غوږونو باندې پردې راچولي، خپل جبه د حق د ویل غونګي کړي او خپل سترګې د حق د لیدو نه ړندې کړي، نو هغه کله هم حق ته نه راګرځي. نو دا یو مثال د هغه منافق شو چې خالص منافق دی او زدي او عنادي، نو د باندې بالکل پردې خوري شوي. دوهم مثال او معنا یا کصیب، پشان د تیز باران دی. صیب هغه باران ته وای چې غټ غټ ساز کی او تیز وریږي. که تاسو فکر کله کله د پسرلی کې ډیر تیز باران او غټ غټ ساز کی، نو هغه ته صیب وای. صیب نو یا د دیو حالت پشان د غټو ساز کو د تیز باران ده. من السماء چې د باران راوریږي. باران د کوم ځای نه راوریږي؟ د باران. دلته د اسمان نه مراد بر ساحه ده. باران د اسمان نه راځي. باران د کوم ځای نه راځي؟ د وریځ نه راځي کنه، د وریځ نه راځي. نو دلته د سما نه مراد بر طرف ده. بر طرف ته سما ویل کېږي. نو یا پشان د غټو څاڅکو د تیز باران ده د بارانه چې د بارانه راوریږي. فيه او پاغه کې ظلمات تیاری وي، یعنی دا ورځ کله کله د سره ګور شي او د سره تور شي، او باران چې کله وینو ډیره توره هغه توره تیار جوړه کی. کله کله باران کې رڼا کنه، دا غام باران چې وریږي خو رڼا یې سپینه وریږي. کله دا ورځ د سره توره وریږي شي چې په دې باران کې تیار می. ورعد، د رعد نه مراد دغه د برېښنا سره چې کوم आवाज کیږي، یا برېښنا نشته خو په اسمان کې چې را ګړاره کیږي، ګړز ګړوز دا کیږي، نو دې ته رعد ویل کیږي. رعد مطلب دا د اوازونه. او یو حدیث کې راځي وایي رعد د یوې فرشتي نوم ده. د یوې فرشتي نوم ده چې دا ورېځې په قمچینه باندې وهي او هغه د یو ځای نه بل ځای ته بوزي، نو چې هغه کله یو ځای شي به د هغې نه باران وریږي، هغې نه باران وریږي. او د ساینسي تحقیقاتو مطابق خو دا چې کله دا ورېځې د یو بل سره ګوري شي او په یو بل کې نه نوځي، نو به د هغې نه باران راځي. نو دا دواړه په خپل منځ کې منافات نه لري، ځکه چې اول همغه فرشته دا ورېځې د یو بل سره راجوختې کي، چې کله جوختې شي په یوه شي نو د هغې نه باران هم راوورېږي. او د هغې د قمچین نه او د دې ورېځو د یو بل سره د لګېدو نه دغه اواز پیدا کېږي. وبرق، او په هغې کې برېښنای. دا تاسو خپله مشاهده کړي دي کله بارانونو کې هم داسې کېږي. نو الله متعال دا یو مثال بیانوي. بیا یجعلون، دا خلق منډي، یعنی دا څوک چې په دې باران کې روان دی دا ګدي. یجعلون ګدي، ګرځوي یعنی ګدي منډي. اصابعهم، خپلې ګوتې چې دي هغه راواخلي په دې غوږ کې کیدي. فی آذانهم، په غوږونو خپلو کې. آذان جمع د اذن ده، اذن غوږ ته وایي. په خپلو غوږونو کې ګوتې کیږدي. من الصواعق، د عمله د تندر نه، له عمله د تندر نه. صواعق جمع د صواعقتون ده. صواعقه چې ده هغه اور ته ویل کېږي چې هغه د بره نه د وریځو نه راځي، موږ ورته تندر وایو. هغه تندر راولېږي سوځولم کوي. نو د له عمله د تندرونو نه حذر الموت، د یېرې د مرګه. دا سړی چې دا په دې باران کې ډېر تیز روان دی، ګړز ګړوز د برېښناګانې دي، تیارم ده، او هلته چې یو ګړز وشي دی زر په دې خپل غوږ کې ګوتې کېدي. وایي هسې نه چې چېرته تندر راونه غورځېږي، نو چې تندر راوغورځېږي نو سړی په ګوته باندې خلاصېږي. نو دا د منافق مثال الله دلته دا بیانوي، زه به یې وروسته شرحه کومه. والله، او الله تعالی محیط، راګیرون کې دی، احاطه کون کې دی، راګیرون کې دی بالکافرین، د کافرو. نو که دی ډېر هم ځان اخوا دې خوا کوي او ډېرې په غوږونو کې ګوتې منډي، خو د الله نه خو خلاصېدی نه شي. یکاد البرق، نږدې ده دا برېښنا چې دا کوم پړق چې وشي نو قریبه ده، نږدې ده. یخطفو، چې بوزي وتختوي. خطف اصل کې یو شی په تیزۍ باندې راغستل، لکه دا
خلک چې دا د یو شي نه د چا نه دا موبایلونه تختی یا بل شي تختی یا دا انسان تختی ته اختطاف وایي که نه وایي لکه اختطاف یې وکړه نو دا په جلتۍ باندې د چا نه یو شی اخیستل او تلل نو د دې نه مطلب ده چې یخطفو وتختوي یعنی واخلي ختم کې ابصارهم د دوی نظرونه کېدای شي چې د دې برېښنا د وجې نظر هم خراب شي کلما هر کله چې اضاء رڼا شي لهم دوی ته مشوزی فيه پاغه کې چې کله دا ټکه توره تیاره دا باران وریږي نو چې کله یو برېښنا وشي دا پکې یو ځای پورې لاړ شي واذا او کله چې اظلم تیاره شي علیهم په دوی قامون بیا ودرېږي ولو شاء الله کده الله خوښه شوی وی او الله اراده کړی وی لذهب نو بوتللی به وی ختم کړی به وی بسمعهم د دوی د اوریدو طاقت سمع د اوریدو طاقت ته ویل کېږي اذن غوږ ته وایي او سمع چې د اوریدو ته وایي د دې اوریدل به ختم کړی وی یعنی دغه طاقت به ته لرې کړی وی و ابصارهم او د دوی نظرونه به ختم کړی وی ان الله بشک الله علی کل شیء په هر شي باندې قدیر د طاقت والا دی دلته لږ غوږ کېده وایي د باران نه مقصد اسلام دی یا قرآن کریم دی د باران نه څه مقصد ده اسلام یا قرآن کریم او قرآن کریم د کوم ځای نه نازل شوی د اسمان نه نازل شوی د بر نازل شوی دغه رنګ د اسلام سرچینه چې دا هغه هم اسماني ده په دې قرآن کې او په دې اسلام کې تیاری څنګه دي ځکه چې د کفر باندې رد شوی دی نو دا د کفر په باره کې چې احکام بیانېږي دا هغه ظلمات دي او په دې کې چې کوم تکلیفونه او کوم ستونزې راځي نو هغه رعد ده دغه ګړزا او دا کوم چې بشارتونه دي زیره پکې ده نو دا هغه برېښنا ده دا څه شی ده برېښنا ده نو چې کله قرآن نازلیږي او په هغې کې یو طرف ته پکې د کفر ذکر شوی بل طرف ته پکې تخویف یری چې ګوره که دا کار دی ونه کړو نو جهنم ته به ځې بل طرف ته پکې بشارتونه رڼاګانې پکې چې کوم نیک عمل دی وکړو جنت ته به ځې نو د دې ټولو سره چې دا قرآن نازلیږي او د احکام بیانېږي نو دا منافقان د دې په ځای باندې چې د دې نه ګټه واخلي دیو په خپلو غوږونو کې ګوتې منډي چې موږ یې وانه ورو ولې وایي هسې نه چې زموږ په ضد پکې کومه خبره راشي نو د دې یره نه دا خپل غوږ کې ګوته منډي بیا چې کله په اسلام کې څه نرمي راځي او کله مسلمانان فتح بیا مومي نو د مسلمانانو سره ځي او چې کله جنگ وي تکلیف وي ولګي تندی ناراحتي نو بس بیا سټاپ شي ودرېږي نو دا هغه متردد منافق دی نو ځکه الله فرمایي که د الله خوښه وی نو دا لږ چې دیو څه حرکت کوي دا به هم ترې اخیستی وی لکه د هغه مخکینو نه چې اخیستی سمون بکمون عمیون هغه چې هغه عنادي کافر و د هغې نه هغه ټول قوتونه ته الله سلب کړي دي اخیستي دي د دیو د کفر په وجه نو د دیو نه هم اخیستی شو خو د دیو نه الله اخیستی نه دي ځکه لږه لږه ګټه پورته کوي خو دا ورته فایده نه کوي نو په کار دا ده چې د دې نه ګټه پورته کړي او صحیح مسلمانان شي ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر شي باندې د طاقت والا دی نو الله کولی شو چې دغه لږ لږ عقل هم د دیو نه واخلي خو الله دیو پرېښودي ځکه دي چې کېدای شي دیو په یو وخت کې مخلص مسلمانان شي او ډېر منافقان بیا هغه اخلاص پکې وروسته پیدا شوی هم دی نو الله دې وکړي چې په دې مثالونو باندې تاسو پوه شوي مثلهم مثال د دوی یعنی د منافقانو او د دیو دعوتګر چې پیغمبر ده کمثل الذی پشان د هغه سړي ده استوقد چې بلکی نارا ور د رڼا د پاره نو پیغمبر هم د هدایت ور بل کړو چې خلک ترنا ګټه واخلي خلک ترنا استفاده وکي فلما کله هر کله چې اضاءت رڼا کده ور ما هغه ساحه حوله چې د دې چاپې روا ذهب الله نبوت الله بنورهم د دیو رڼا ځکه چې دیو دا غیر استفاده ونه کړه د پیغمبر د رڼا نه او د پیغمبر د بل شوي ور نه او د هدایت نه دیو ګټه پورته نه کړه نو الله د دیو دغه د زړه رڼا واغسته وترکهم او دوی پرېښودل فی ظلمات په تیارو د کفر کې لا یبصرون چې دیو هیڅ نه ویني چې حقیقت معلوم کی ځکه عنادي ده زدي ده هغه لږه لږه رڼام د په نظر باندې ناراضي سمون کاڼه دي بک کاڼه دي د حق د اورېدو نه بکمون ګونګیان دي د حق د ویلو نه عمیون ړانده دي د حق د لیدلو نه
فهم نو دوی لا يرجعون نراګرځي حق ته راګرځي نه اسلام ته نراګرځي د خپل عناد او د ضد د وجنا چې په دیو باندې ټاپه ولګول شو او یا کصیب حال د دیو مثال د دوی پشان د هغه غټو څاڅکو د تیز باران ده من السماء چې د باران راوريږي فيه باغې کې ظلمات تیری وي لکه څنګه په قران کریم کې د کفر بیان شوی ورعد او غړز غړوز اوازونه وبرق او برېښناي رڼاي نو په اسلام کې هم تکلیفونه او رڼاګانې دواړه شته یجعلون دیو منډي دیو گدي ګرځوي یعنی گدي اصابعهم خپل ګوته په غوګونو کې گدي خو د ګوته ټوله ګوته خو به نه ځي خو سرونه به کې گدي فی اذانهم په خپل غوګونو کې من الصواعق د وجه د تندرونو نه لعمل د تندرونو نه چې تندر راکوزيږي او راوليږي نو د په خپل غوږ کې ګوته کیدي حذر الموت د یې د مرنا چا سي نه چې د دې आवाज د وجه نه مرشم نو منافق هم د څه ده چې کله قران نازلېږي او د اسلام احکام یې نو د په غوږ کې ګوته کیدي چا سي نه چې د ما په باره کې څه احکام نازل شي او زه ونه شرمېږم نو چې ستا په باره کې حکم نازلېږي او هڅم شرمېږي کته واورو کوي نه اوري والله الله محیط راګیرون کې ده ګیره اچون کې ده احاطه کون کې ده بل کافر په کافر باندې نو کافر د الله نه تختیدل نشي ار څومره چې ته په دنیا کې منډ را منډ وي او د الله د حکمونو نه بغاوت وکي خو یو ځل خو الله ته ورځي کنه یکاد البرق نګدې دا برېښنا دا پړق یخطفو چې وتختوي ابصارهم د دیو نظرونه یعنی دا غزیره چې ده دام کې د شر دیو نظر خراب کی زکا چې د دیو دا نظر د ایمانی ډیر کمزور ده نو د غیرانه هم دیو استفاده نشي کوله کله ما هر کله اضاء چرنا شي لهم دیو ته دغه برېښنا په وجبان رڼا شي په دې تیارو کې مشون زی فيه پاغه کې بس لک قدم واخلي چې کله سره رڼای راشي او په اسلام کې کله کله اغا آرامی راشي نرمی راشي کله کې غنیمتي او اسانی بکی نو بیا زیدر سره و اذا اظلم کله چې تیار شي علیهم بدیو قامو درګي چې کله تکلیفونه راشي مصیبتونه مشکلات راشي نو بیا و چې نور در سره زما ز په خطر کې ولو شاء الله دوزړه ده ولو شاء الله کچيري ولو کچيري شاء الله اراده کړي وي الله لذهب نو بوله به بسمعهم ددو هغه د اوریدو طاقت د دیو غوګونه یعنی اوریدو طاقت و ابصارهم د دیو نظرونه دا لکه نا کم کله چې دیو دا حق ویني دا بمته الله تعالی دا قوت اغسته وي خو دغه الله ذکر نه اغسته چې الله خو ظالم نه ده ان الله بشک الله یقینا الله على كل شيء په هر شی باندې کل هر شيء شي په هر شی باندې قدیر د طاقت والا ده الله دا طاقت لري چې د دیونه دا هر څه واخلي خو الله یې تر ناخلي بلکې الله دیو ته مهلت ورکړي نو الله تعالی دې موږ د منافقانو د حالت نه وساتي او الله متعال دې موږ مخلص مسلمانان جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين